نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 14مې سپورې مکمله خلاصه بیانېږي. د 15مې سپورې په آخر کې مشرکین د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه درې سوالونه کړي وي. په هغه درې سوالونه کې یو سوال دا دی چې هغه کیم کاسته د یک کس واقعا کې مدو یغه کیسه کې مدو چې یغه د مشرق نه مغرب ته سفر کړو، یعنی د ذوالقرنین واقعات څرنګه و. بیا هغه خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه 14مې سپورې په شری کې بیان کړی دی. دا خبره یقیني نه ده چې ذوالقرنین پیغمبر و او کنه و. بهرحال خو ذوالقرنین ته الله تعالی وسایل ورکړي وي او اقتدار ورکړی و، بادشاہت ورکړی و. بیا ذوالقرنین د مشرق سفر هم کړی و، د مغرب سفر هم کړی و، او داسې غالبا د شمال سفر هم کړی و. کله چې د شمال ته لور شو، بیا په یو وخت کې خلک دته شکایت وکړو، خلک ورسره ملاو شو. خلک د یاجوج ماجوج او د ظلم نه، د یغ د تکلیف نه، د یغ د پریشانی نه ډېر زیات ستړي وي. بیا ذوالقرنین ته وویل چې میږو تو ترې پیدا کړي، خو ته داسې وکړه چې دغه دوی غرب میانځ کې یو دیوال وچوه چې دغه د فساد نه میږ بچ شي. ذوالقرنین ورته وویل چې زه د توس نه د مول مطالبه نه کوم، بلکې توس نه د افراد په شکل کې یا د انسان په شکل کې، جسم په شکل کې توس نه زه مدد غوړه چې توس د مو سره مدد وکړي چې دغه یو دیوال وچوي او د دې د فساد نه توس بچ شي. بیا دا سوه چې ذوالقرنین د یس په نیولې تختیر وغوښتې او دا ته یې سکه وروچوله دغه حده پوره چې د سکې د یس په نه مکمل دیوال یې ولګوه. اوسه پره مسلمان د یغ د فساد نه بالکل په امن کې دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي چې قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد. ای پیغمبره ته خپل امت ته وایه چې زه د توس غوندې بشر یم، لکه څرنګه چې توس انسانون یې داسې زه انسان یم، توس غونه زه یو انسان یم. خو په مو او په توس کې دا فرق دی چې مو ته الله تعالی وحی کوي او توس د وحی نه پوکي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره ورته بیانوي چې کوم یو سړی د الله تعالی د ملاول یقین سوتي، بیا د هغه په دوی خبره باندې عمل کو. یو دا چې خالص ته د الله تعالی عبادت کو، دوم دا چې د الله تعالی سره د بل هیڅ څوک نه شریکوي. بیا دا خبره بیانېږي چې د اعمال د قبولیت د 3 شرطونه دي. اول شرط خدا دی چې د انسان عقیده ټیک وي. کله چا عقیده ټیک نه وي، هغه ډېر نیک اعمال وکړو، ډېر حجونه وکړو، ډېر نفلي عبادت وکړو، فرضي عبادت وکړو، خو د داسې اعمال د الله تعالی په حضور کې هیڅ مقام، هیڅ درجه نشته. او بیا په ټول نه اهم عقیده ایمان. کله چا ایمان خراب وي، بیا خو د یغ د اعمال هیڅ فایده نشته. او دوم شرط دا دی چې د انسان نیت ټیک وي. که چیرته د چا نیت خراب وي، په خراب نیت باندې د اعمال کو، دغه هیڅ فایده نشته. او درم شرط دا دی چې د انسان اعمال د سنت مطابق وي، د سنت خلاف نه وي. که چیرته د اعمال خلاف سنت وي، دا که بیا ډېر اعمالو کو د یغه هیڅ فایده دته نه ورسي. دا یو صورت ختم شو. مخکې بل صورت مریم. دغه صورت ته صورت مریم ځکه وایي چې په دا کې د حضرت مریم علیه السلام مکمله تفصیل سره واقعه بیان شوی دو. دغه په مناسبت سره داته صورت مریم یې. او په دغه صورت کې الله تعالی د عیسایونو چې کومه باطل عقیده دغه تردید هم کړی دی. الله تعالی دا بیانوي چې عیسی علیه السلام دغه د مریم علیه السلام د ګډنه پیدا شوی دی، دا نه خدای دی او نه د پدری کې درم دی. دا د دغه عیسایونو عقیده او الله تعالی دغه د عقیده تردید هم بیان کړی. بیا الله تعالی مخکې د حضرت زکریا علیه السلام د دعوت تذکره بیان کړی دو. حضرت زکریا علیه السلام د الله تعالی نه د دعوت وکړه فهب لی من لدنک ولیا. ای الله متدس بچی راځه چې هغه د مو او د آل یعقوب وارث جوړ شي. دلته د وراثت نه مراد د دنیو وراثت نه چې یو سړی جایداد پرېږدي بیا بل کس ته یو وارث جوړ شي، نه، بلکې دلته د وراثت نه مراد علوم انبیاء د یغه وراثت مراد دی. د انبیاء علیهم السلام چې کوم علوم دي د یغه وراثت، او دغه نه د دنیا وراثت ځکه نه مراد چې پیغمبر کله دغه دنیا نه لوړ شي، بیا د یغه مول کڅوره لږ کی وي، هغه ټوله صدقه وراثت نشي کېدلی. او داسې الله تعالی د حضرت زکریا علیه السلام د دعوت قبیله کړله
او بیا زکریا علیه السلام ورته وویل چې زه خو بوډا یم د مو ښځه بوډۍ دو بیا څرنګه الله تعالی میشته بچی درکوي بیا الله تعالی ورته وفرمایل چې بغیر به اسباب نه زه ته بچی درکوم او بیا نشانی ورته وشو چې درې ځله ته بالکل ټیک خو چا سره خبرې نشه کړلی بیا مخکې الله تعالی د حضرت مریم علیه السلام د مکمله واقعه په تفصیل سره بیان کړی دو بیا دلته د عیسایانو تردید الله تعالی کړی دی او د مریم علیه السلام د کومه واقعه چې دغه الله تعالی بیان کړی دو د حضرت مریم عمر 14 کوله یا 15 کوله دا دوه سره روایت موجود دي دمره د عمر و بیا په دغه وخت کې جبرائیل امین د خوشحالي انسان په شکل کې ورته راغی او فرشته چې کله چترچی بیا په د انسان په شکل کې بیا هغه ډېر خوشحاله شکل وي بیا په دغه وخت کې حضرت مریم د دنه پرده وکړه بیا حضرت جبرائیل امین ورته وفرمایل چې زه الله تعالی لږه ما ته یو خوشخبری درکاو د بچی ولا بیا په یو وخت کې جبرائیل علیه السلام د مریم په دغه ګریونه کې پکای وروک ورچوف کړل او ورته ویل چې الله تعالی ته بچی درکوي بیا دغه د وجه نه د حمل پیدا شو او بیا دا ورته ویل چې کله بچی پیدا کیږي بیا ته داسې یو دغزی ته لوړه شي بیا ولته پیازي کې نه میوه و نه یبه دغه از خوشی میدونو بیا الله تعالی بغیر به موسم ولته میوه پیدا کړل خجیره او په دا کې خجیره پیدا شولې یبه جاری شولې بهر ال دې یغه نه خورو چې کله بچی پیدا شو بیا ولته وا خورو کې چې کله د نفاس مدت ختم شو یا په یو وخت کې دوه خپل خاندان ته راغله بیا په خاندان کې د بنو تهمت ولاګه خلک ورته چې بیا تو نکانو د شوی په بچای د ترنګ پیدا شو بیا د ته ویلی چې په یو وخت کې خپل بچی ته اشاره ورکوي بیا په دغه وخت کې عیسی علیه السلام دغه ورته و چې زه مو الله تعالی پیغمبر جوړوي زه الله تعالی پیدا کړی ما هیڅ تهمت ولا خبره نشته مو ته دا وحی کوي دا ټول تفصیلی ورته بیان ک بیا په یو وخت کې دا کیمه خلک چې تهمت په لګو دغه خلی بند شولې بیا مخکې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام د دعوت او د تبلیغ له خبره بیان کړی چې د په داس انداز باندې خپل پلور ته دعوت ورکړو خپل بیا د خبره نو منله او پلور دته هغه ورکړه دمکی ورکړه چیلنج ورکړه چې د دعوت پرېږده کنه په توبونو ډېر بد حالت راشي په توبونو د ګولې عذاب راشي عذاب ګولې د پوسه در باندې ووروي خو ابراهیم علیه السلام په اخر کې دا ورته وجزو د الله تعالی نه د تو د هدایت دا وغوړه دا هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه و چې د مو پلور ایمان نه وروړي چې کله علم ورته ورشه چې د مو پلور کله ایمان نه وروړي په یو وخت کې د خپل پلور د پوره داو هم پرې شولې بیا مخکې الله تعالی د حضرت ادریس علیه السلام دا واقعا په تفصیل سره بیان کړی دو چې الله تعالی دته څو خصوصیات ورکړي وي یو خدا چې حضرت ادریس علیه السلام هغه اول انسان و چې د کپړې جوړې کړلې او بیا دغه کپړې وغستلې ځکه چې په دغه مخته څوره خلکو یې د چمړې نه کپړې جوړولې او هغه یې د وغستلې او ادریس علیه السلام هغه اول انسان و چې د قلم جوړ کو د لیکلو لپاره اول په قلم باندې اول د لیکلو وکړ او بیا ادریس علیه السلام دا خصوصیت هم چې د داسې اسلحه جوړه کړه بیا په باندې جهاد شریک او یو خصوصیت دا هم چې په حساب کتابو کې ډېر جوت ماهر و دا سورت پیراشه په دغه مخ کې بل سورت طه تفصیل مخکې هم ذکر شوی دی چې دا د حروف مقطعات نه دي دغه معنا صرف الله تعالی په دا باندې خبر دی د الله تعالی نه بغیر هیڅ څوک دغه معنا نه پیژني ما انزلنا عليك القرآن لتشقى په نبی علیه السلام باندې چې کله قرآن کریم ور نازل ده بیا په یو وخت کې نبی علیه السلام د تهجد په منځ کې پیراش په ویلوړي باندې قرآن کریم وي دا مرزجید قرآن کریم وایي چې د پښو میږي شولې بیا په یو وخت کې الله تعالی ورته وایي چې دا مرزجید په ځون باندې مشقت مه تېروه بلکې دین د په اعتدال سره راغلی دی میانه روي اختیار کړه بیا نبی علیه السلام خپل معمول بدل کړ نیمه شپه عبادت کو تهجد وکړ او نیمه شپه د آرام بیا مخکې الله تعالی استوا علی العرش د تفصیل بیان کړی دی الرحمن علی العرش استوا خو دغه تفصیل دلته ځکه نه بیانومه چې بیا خبره ویږدېږي خو په دا باندې د استوز متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الياس ګھمن په دا باندې یو رساله القواعد فی العقائد پاکه تفصیل موجود دی او د استوز یو تفسیر دی دروس القرآن پاکه ها دغه آیات لوند د تفصیل ټول موجود دی بیا د حضرت موسی علیه السلام دا واقعات چې د نبوت څرنګه ملاو شو بیا وهل اتاک حدیث موسی چې کله حضرت موسی علیه السلام
د مدیت نه واپس ورته بیا په دغه وخت کې د ده نه لیار ویره شو. بیا د خپل کور ولته ویل تاسو دلته کښېنئ زه تاسو ته یور وړم. په لرې ځای کې یور ولده چې زه تاسو ته یور وړم تاسو دلته کښېنئ. بیا چې کله موسی علیه السلام ولې لوړ شه بیا ده ونه ولده چې د هغې پښې نه سولې نه منډون سول او هغه یور ونې ته لا هم زیات حسن ورکړی و. دا یې حیران شو. په دغه وخت کې الله تعالی د دغې ونې نه غږ ورته راوشو چې موسی زه خدای یم او ته داسې مقدس ځای ته راغلی وې طوا دا مقدس ځای ته راغلی وې ته خپل چپل وبوس. او بیا په دې ځای کې مکالمه شروع شوله چې زه ته مې د نبوت دپاره منتخب کړی تو ته زه نبوت درکوم او داسې وحی در باندې رسي او داسې وکړې داسې وکړې. دا ټول تفصیل ورته بیان شوی دی. د معجزه یې هم ورته ورکړي دي او مکالمه چې کومه وه هغه هم په دغه ځای کې شوې وه. بیا موسی علیه السلام چې کله الله تعالی فرعون ته رلوژه د دعوت دپاره بیا موسی علیه السلام الله تعالی ته وویل چې په دغه وخت کې موسی علیه السلام د الله تعالی نه څلور شیونه وغوښتل. اول خو دا خبره ده چې موسی علیه السلام ورته وویل چې کومه خبره چې زه فرعون ته کومه یا الله هغه خبره په موږ باندې بالکل کولاو کې چې د خبرې په پوه کول باندې مو ته هېڅ تکلیف نه وي او نه ده ته تکلیف وي. او دویمه خبره دا ورته بیان کړه چې یا الله مو ته وسایل راسکه مو ته اسباب راسکه. او درېمه دا وغوښتله چې یا الله د مو د ژبې لکنت دا ختم کړه مو فصیح لسان جوړ کړه مو ته فصاحت راسکه. او څلورمه خبره دا وه چې یا الله د مو ورور هارون دا د مو نایب جوړ کړه دا د مو مددګار جوړ کړه. بیا ټول تفصیل دلته موجود دی. بیا الله تعالی د احسان او د تسلی دپاره دغه د ده د وړیکولي ولا خبره هم ورته بیان کړله. ته وړی کوي بیا داسې فرعون دا خبره بیان کړې وه چې یو کول چې کوم بچون پیدا کېږي هغه ژوندي وي چې یو کول کوم پیدا کېږي هغه مړه کوي. بیا ته په داسې کول باندې پیدا شولې چې هغه د بچونه د مړه کولو کول وه. بیا داسې تو مور ته مې حکم ورکړ چې په صندوق کې بند کړه. بیا یو سمندر ته یبې ته وچوه. بیا هغه یبه داسې وه چې د فرعون محل ته یې موسی علیه السلام ورسوه. بیا د ده سره د خور وه. بیا بهرحال د شودې ولا خبره راغله د بل چا شودې نه تشل. بیا د خورې ورته وویل چې داسې یوه ښځه ده د هغې شوده تشي. بهرحال بیا دی موسی خپل کور ته واپس وروست. داسې الله تعالی دا خبره هم ورته بیان کړله. بیا په آخري کې دا خبره درته بیانومه او خبره ختم کیږي چې کوم انسان په کومه ځمکه باندې مړ کیږي د هغې ځمکې د هغې خورې خمیر چې کوم دی هغه په انسان کې موجود وي. الله تعالی دا خبره بیانوي چې مو انسان د خورې نه پیدا کړی دی او انسان نو زه بیا دوباره خوره ته ورلږه درم ورو بیا انسان د خورې نظر چګاو. او په ځینې روایت کې دا خبره ده چې انسان کله پیدا کیږي بیا په هغه وخت کې د خپل پلور د نطفې نه پیدا کېږي. په هغه رحم کې د خپل پلور نطفه وي او داسې الله تعالی د فرشتې په ذریعه سره چې کوم انسان په کومه خوره باندې مړ کېږي د هغې خورې نه لږې حصه د الله تعالی د فرشتې په ذریعه سره د ده د مور په رحم کې وچوي. داسې بیا د دغې نه انسان پیدا شي. دغې وجې نه انسان دغه چې کومه خوره نه پیدا شوی دی هغه خوره ته دی واپس ورځي او د هغې خورې نه الله تعالی دی دوباره بیا واپس ورشګوي. نبی علیه السلام دا ارشاد دی خلقت انا و ابوبکر و عمر من طینة واحده. یعنی چې زه ابوبکر او عمر دا الله تعالی د یوې خورې نه پیدا کړي او یوه خوره ته موږ واپس کړي ځکه د دی چې کوم قبرونه دي او د مزار دی دا هم په یوه ځای باندې دی ګډ دي او الله تعالی او دی داسې د قیامت پر ورځ دوباره بیا په یوه ځای باندې راچګوي.